د غني او صالح ملګرتیا دوی څنګه سره روان دي؟ امرالله صالح په 2014 زیږدیز کال کې د ولسمشر محمد اشرف غني په مشرۍ د تحول او تداوم ټاکنیز ډلې د مقابل ټیم اصلاحات او همپالنې مهم غړی و. صالح د زړه له مینې او په ټول زور عبدالله ته کمپاین وکړ، خو د نورو ملګرو په شتون کې په دې بریالی نشو چې عبدالله د ولسمشرۍ په څوکۍ کېنوي. صالح او عبدالله پرته له دې چې د یو قوم، یوې ژبې، یو ولایت او یو سیاسي جبهې ملګري وو، د احمدشاه مسعود په تار هم سره نږدې تړل شوي ول. امرالله صالح هغه وخت د عبدالله په ټیم کې هغه کس و چې مخالفت یې سیاسي او د سیاسي اخلاقو په چوکاټ کې و. دی د عطا محمد نور او نورو په ډول ګواښونه او د سیاسي اخلاقو لرې د بغاوت چغې نه وهل. کله چې ولسمشر غني په 2014 کال کې واک ته ورسېد، د له ولسمشر غني سره سیاسي مخالفت درلود، خو بیا یې هم یو اړخیزه قضاوت او خبرې نه کولې. د ولسمشر غني په لومړۍ دوره ولسمشرۍ کې محمد اشرف غني پنجشیر ولایت ته لاړ او هلته یې له هغو کسانو سره خواخوږي وکړه چې د واورې ښویېدنې له امله مړ او زیانمن شوي ول. هغه وخت صالح پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي ول چې ولسمشر غني دا ثابته کړه چې دی د ټول افغانستان ولسمشر دی. که چیرې په لویه کې د امرالله صالح شخصیت ته وکتل شي، نو ښایي چې ځینې ستونزې شتون ولري، خو په لویه کې شخصیت د ملي یووالي او ملي وحدت څراغونکی دی. امرالله صالح د پخواني ولسمشر حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال هم د برې پښتونخوا مشرانو سره د افغانیت پر اساس ځانګړې مینه درلوده. اوس مهال چې امرالله صالح د ولسمشر لومړی مرستیال دی، نو ملګرتیا یې اوږده، پاکه او د افغانستان د جوړېدو او د واحد افغانستان لپاره ښکاري. امرالله صالح د ولسمشر غني په طبیعت او خوی ښه بلد شوی دی. نوموړی له ولسمشر سره داسې روان دی چې د واحد افغانستان د جوړېدو هیله پکې ښکاري. امرالله صالح د خبرو لوړ وړتیا لري. له نورو ناستو ور اخوا ولایتي سفرونو کې د ولسمشر غني او امرالله صالح ملګرتیا مصالحاتي او اجباري نه، بلکې د دوستي او ډاډ ملګرتیا ده. صالح په هغو ناستو کې چې ولسمشر غني پکې شتون ولري په داسې ډول خبرې کوي چې ولسمشر غني ته د یو مشر، سپین ږیري او جمهور رئیس په سترګه ګوري. صالح د خبرو لوړ نزاکتونه ساتي، خپل او د نورو موقف په پام کې نیسي. صالح په امنیتي برخه کې له لوړې تجربې ور اخوا اوس په دې کار کوي چې د افغان په نوم ویشل شوی افغان ولس سره ټول کړي. دته اوس غازي امان الله خان او احمدشاه مسعود دواړه اتلان دي. صالح د قومي او ګوندي توپیرونو ځان لرې کړی دی. ولسمشر محمد غني او لومړی مرستیال امرالله صالح د رسمي حکومت اړیکه ور اخوا اوس د افغان ژغورنې په اړه د ملګرتیا په تار سره تړل شوي دي چې اوږد مهاله ښکاري. مننه.